د 10 مرغیو سره د چڼچڼو مرغیو سره څنګه کولی شو خپل جنسي باور دومره زیات کړو چې پخپله هم حیران شو چې دا مسایل شو که زما ذکر شو. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې او برتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګوګړي نشان ووهئ. مننه. د خلکو د منیو علاج: هغه خلک چې ډېر کوروالی کړی وي او یا هم ډېر سپین ږیري وي، تر 45 کالو پورې عمر رسېدلی وي، خو د سیکس یا کوروالو شوق یې تر ټولو زیات وي، یعنې د ځوان څخه یې هم د خپل د سیکس کولو شوق زیات وي، خو هېڅ نشي کولی چې کله خپلې مېرمنې ته ور وړاندې شي نو بیا په 15 منټو کې یا په 15 ثانیو کې څنګه ورنږدې شي. 15 منټه خو ډېر زیاتې وي. تر 15 ثانیو پورې خپل ذکر د لاسه هغه څه ورکړي چې کوم دی چې توقع لري. د دې لپاره چې ځان قوي کړئ، خپل ذکر مو قوي کړئ، تاسو د ویډیو تر پایه سره راسره اوسئ تر څو په ویډیو په مطلب ښه ځان پوه کړئ. کولی شئ دغه نسخه په دې طریقه جوړه کړئ او په دې طریقه یې استعمال کړئ. 10 چڼچڼې مرغۍ به وګورئ، پیدا به یې کړئ، وبه یې ولئ، یعنې هغه چڼچڼې مرغۍ چې کومې تاسو کلي قریه کې ګرځي. 10 مرغۍ به وولئ او هغه به راوړئ. په وچې سپینې به یې کړئ او په غوړو کې به یې سرې کړئ. داسې به یې سرې کړئ لکه د کنګرک په شانتې. وچې کلکې به کړئ چې د ټکولو سره میده میده شي، د اوړو په شانتې چې اډوکې یې پکې معلوم نه شي. له هغه وروسته به تاسو د هګیو زیړ راواخلئ او دا به هم ورسره واچوئ او میکس به یې کړئ. یعنې چې کله مو میده میده کړو نو د غوړو څخه هم چې راوایستل، له هغه وروسته چې کله میده شو او اوړو په شانتې شولې، د مرغۍ اډوکې، غوښه، هر څه د مرغۍ ټول د اوړو په شانتې شولې، نو تاسو به دې سره هګۍ ګډې کړئ او د ګولیو په شانتې به یې جوړې کړئ. کله مو چې سیکس یا کوروالی کوو نو هر ټایم چې تاسو سیکس یا کوروالی کوئ 10 منټه مخکې تاسو 3 ګولۍ د دغه نسخې څخه 3 ګولۍ خورئ او چې د ورسره وروسته تفصیص کوئ. بیا تاسو نیم ساعت وروسته سیکس یا کوروالي ته دوام ورکوئ. یعنې هغه ګولۍ چې په بازار کې خرڅېږي یا هغه تابلیتکاوې چې په بازار کې خرڅېږي 100 چنده تاواني دي او دا چې کومې دي دا د بدن لپاره ډېرې ګټورې دي. نور 100 مرضونو مخنیوی هم دغه نسخه کولی شي او جنسي باور مو دومره زیاتوي چې پخپله یې کنټرول نشئ کړلی. نو د هغو خلکو لپاره دا ویډیو چې ډېر کمزوري وي او هغه خلک چې سیکس خواهشات یې زیات وي، تر 45 پورې وي او سیکس نشي کولی، نو دا نسخه دې استعمال کړي. نو خدای دې وکړي ملګرو زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب هم نه وي اخیستی. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.